که غواړئ خپل ذکر کې کلکوالی او سختوالی پیدا کړئ نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه په معلومات ورکولو لپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته داسې تیلو جوړول یو کرکټر ښیو، په هغې سره تاسو کولی شئ خپل ذکر مالش کړئ، نو ستاسې په ذکر کې به ډېر زیات سختوالی او کلکوالی پیدا شي. او دا نسخه صرف د هغو کسانو لپاره ده چې په ځوانۍ کې داسې ډېر زیات کار اخیستی وي او اوس یې ذکر مړاوی شوی وي، په ذکر کې کلکوالی نه وي، یا هم داسې وي چې هغوی د ذکر رګونه بیخي زیات سست شوي وي او هغوی نشي کولی چې تر ډېره پورې سیکس کړي، یعنې زیات انزالېدو ستونزه ورته پیدا شوې وي. نو دا ویډیو او دا نسخه د هغوی لپاره ده. خو له دې نه مخکې چې زه تاسو ته دا نسخه وښیم، ایا تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خاص ډول سره د بل نښې هم کلک کړئ، ترڅو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته در ورسېږي. نو دوستانو ستاسو ډېر وخت مه ضایع کوو او راځو اصلي نسخې طرف ته. خو دوستانو د دې نسخې د جوړولو لپاره تاسو ته پکارېږي اصلي د زیتونو تیل، ورسره 2 دانې نیموان او ورسره اصلي د شړشمو تیل. نو دوستانو تاسې به داسې وکړئ چې تاسې به د زیتونو اصلي تیل پیدا کړئ او تاسې کوښښ وکړئ چې دا نسخه تاسې ځان ته هر هفته کې تیار کړئ، یعنې یو وار چې تاسې دا نسخه تیاره کړئ نو هغه تر یو هفته استعمال کړئ. وروسته له هغې که چېرته دا تیل پاتې شوي وي نو هغه ګزار کړئ، ویې غورځوئ او ځان ته نوي تیل جوړ کړئ، ځکه دا طبیعي تیل دي او دا خرابېږي، ځکه په دې کې موږ داسې کیمیاوي مواد نه استعمالوو چې هغه د دې موادو د خرابېدو مخنیوی وکړي. نو د دې لپاره تاسې دا هر هفته کې جوړ کړئ. نو تاسې به داسې وکړئ چې تاسې به اصلي زیتونو تیل په اور باندې کېږدئ او څه ټایم چې هغه فل ګرم شي نو په هغې ټایم کې تاسې ورته لږ څه اندازه څومره چې تاسې د زیتونو تیل اچولي هماغومره ورته د شړشمو تیل واچوئ. وروسته د هغې نه چې دا ښه ګرم شي نو تاسې پکې 2 دانې د نیموانو اوبه هم واچوئ، او چې کله دا تاسې ښه مکس کړئ او دا بېرته د اور نه راښکته کړئ، نو دا چې کله یخ شو نو هغې نه وروسته تاسې دې سره خپل ذکر مالش کوئ. خو مالش باید د 15 منټ نه واخله تر 20 منټ پورې وي، یعنې تاسې باید د 15 نه تر 20 منټو پورې خپل ذکر دې تیلو سره مالش کړئ، نو ستاسې په ذکر کې به ډېر زیات کلکوالی